د سترګو سرخي یا سوروالی ولې رامنځته کیږي؟ سترګې د بدن یوازینۍ برخه ده چې له طب څخه د شعر په دنیا کې یې ډیره یادونه کیږي. همدا سترګې د مینې استعاره ده او د سترګو په وسیله یو څوک زړه ته دننه کیږي. سترګې د انسان د بدن آینه هم بلل کیږي. وروستۍ څېړنې تاییدوي چې د انسان د سترګو پرده تقریبا د هر شخص د مړینې وړاندوینه کولی شي. که چیرته ستاسو سترګې سرخي یا سوروالی پیدا کړل نو سمدلاسه ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د زیرک موبایل کارول، بصري او د چاپیریال ککړتیا، دوړې او ګردونه داسې عوامل دي چې د سترګو سرخي یا سوروالی پیدا کوي. روغتیا پالان وایي د دې ناروغیو لپاره کورنۍ نسخې استعمالیدای شي، خو که چیرته په 1 یا 2 ورځو کې ستونزه حل نشوه نو ډاکټر ته مراجعه وکړئ ترڅو ستونزه پیچلتیا خپله نه کړي. د سترګو سوروالی یا سرخي د میکروبونو په سبب هم رامنځته کیدلی شي. حساسیت هم سترګو سوروالی پیدا کوي. نشهیي توکي یې هم د یادې ستونزې یو عمده لامل دی او که خوب بشپړ نه وي نو هم د سترګو سرخي پیدا کوي. دا و د نن ورځې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې مې وړاندې کړه. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د حمایت لپاره کافي ده چې دا ویډیو لایک کړئ.